امیر المؤمنین عمر بن الخطاب فرمایي رضی الله تعالی عنہ وی چې کله د ګناه سره مخامخ شي یو ملت دو ملت صبر وکړي ټول عمر به ستاسو خوشحالي ده والا کچیرته د ګناه سره مواجه مخامخ شوي یو ملت دو ملت مصبر ونه کې ټول عمر به په واقع نفس الامر کې احساس او خفګانونه دي نو صبر عن المعاصي په هغه ټیم کې انسان له نصیب کېږي اول مالا به تاسو لا به نور ملګرو لا چې موږ د ګناه نه بچ کړی شو چې کله په واقع نفس الامر کې لس کارونه ابن قیم سے فرمایي مسلمان سړی وکړي اول قباحت د ګناه په ضرر باندې شیخ الاسلام ابن قیم سے فرمایي په جواب الکافی کې وکړه چې انسان ته نظر کنټرول ونه کې بد نظری وکړي د دې انسان په دې ځړ کې سل مرزونه پیدا کیږي د ګناه په ضرر باندې علم لري یو ورځ جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مجلس کې ناشته ملګرو له ویل چې منل مفلس دا مفلس څوک دی صحابه جواب وکړي یا رسول الله هغه انسان چې پرش نشتري هغه انسان چې ظرف نشتري هغه انسان چې درهم نشتري هغه انسان چې دینار نشتري رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ودا نه دي هغه انسانان چې ډیر عملونه به کړی د غرونو په اندازه باندې هغه لور کی پر دې قرض په پاتې د پرې سټ باندې دغه ګناهونه کیدو جهنم لې به ورسي سمو اساسو مجلسونه غره غیبت د امامنا وسيدنا امیر المؤمنین امام بخاری رحمه الله داغه په منقبت کې دا صراحتا ذکر شوی دا وی دقه یوازې امام بخاری رحمه الله چې کله بالغ شو الى يوم وفاته د اچا غیبت ونکي تقبل مجلس باندې سلیریش غنټي وګوره صحابه دا خبر وکړه یا رسول الله وې کچرته د صفات په دې کې موجود دا غیبت دي وې دا صفات چې په دې کې موجودي و ذکر کا اخاک بما يكرهه ستا یا دول یو مسلمان رول په یو صفات چې غیبت غني دا غیبت دي والا کدا په کې موجود نه بیا خو بهتان دی زنا چې وکړو وکنه د الله نه غوښته ما بده کی لیکن چې کله د غیبت وکي د علماء مسأله ده ترڅو پوری چې د هغه انسان نه تابع کنه غوښتي نه الله عز وجل تعالی معاف کوي اگر کہ امام ابن رجب حنبلی رحمه الله فرمای امام غزالی رحمه الله فرمای ک سړی چرته د شی ویلو د هغه روایت نه استدلال کړي چې یا رب مالم بکنه وکا زما د مسلمان رول بکنه وکا چې ما غیبت کړي لري امید ده چې تابع الله عز وجل به معاف کوي څومره غیبتونه منکو دویم په هغه وخت کې انسان د ګنا نه بچ کیږي چې کله په دې انسان کې د رب العالمین حیا موجود وي حیا څه معنی انقباض النفس عن ارتكاب المكروه دا خپل نفس د بد کارونه منع کول ابن حجر اسقلانی فرمایي فتح الباری کې خلق د شي اخلاق دي چې تا د ګنا نه منع کی جنید بغدادي رحمه الله فرمایي وی چې انسان د رب العالمین په انعاماتو کې سوچ وکي او په خپل تقصیراتو کې سوچ وکي د دې دوړو چې کوم حالات تواری عارض او تار متوجي شو د قلوی له حیا صحیح تفسیر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی ترمذی کې حدیث دی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورز ملګرو لوي چې اتدرون الحیا حیا تاسو پیژنئ صحابه ظاهری معنا واخص رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلنا حیا دې ته ویل کېږي چې انسان د سر حفاظت وکي او حق اندامونه چې بر سر کې دي غلط استعمال نه کی د خېټه حفاظت وکي مرګ یاد کی د آخرت د پاره کار وکي وې دغه انسان حیا نه کوي او دریم انسان به د ګنا نه په هغه وخت کې منشي چې کله انسان د هغه نعمت لحاظ وکي چې کوم رب العالمین تعالی درکړي دی حدیث مسند احمد کی راځي امام اهل السنه والجماعت احمد بن حنبل په خپل مسند کې ویل تقریبا 13 احادیث شاخه به راجمه کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله انسان ګناه کوي د دې نتیجه بدای د رزق کړي د ژوند تنګي دا رب العالمین د انسان له متوجي دي د سبب باره کې تاسو ګرم دغه د مشتوري او شام علاقه وا څنګه باغونه و مفسرین لیکلي دي کړي وسړي په سر په ټوکري وا د زنانه په سر په ټوکري وا او د باغ د دې سر په شروع شو حق سر له وتله د بره ورونه په کې د میوه را پریوتی هغه ټوکري ټکیدله په خلکو کې سپګي نه وي هغه کې نور حشرات نه و دې طرف باغونه لیکن کله ګناهونه شروع کړ الله عز وجل هغه ټول اسمه کې واقع او داګونه ته جوړ کړ او څلورم سره رب العالمین ویریږي چې الله رب العزت ډیر لوی دی په دنیا کې دی معمولی بادشاہ نه دی معمولی وزیر نه دی معمولی رئیس نه دی د شي انسان چې هغه چاره پر خبره وړي
څنګه مونږ یری په دې ټول بادشاہانو کې لوی بادشاہ په دې ټول قدرتونو کې لوی قدرت والا په دې ټول علماو کې اوچت علم لرونکي داغه نه یره په دې ځل کې وساته من الخاشعين مفسرین د دې آیت په تشریح کې لیکي خاشع انسان کوم انسان ته ویل کېږي وې چې کله انسان ګناه وشوا د رب العالمین نه بخنه وغوښته څلويک 50 کال ورسته د بیا خپل ګناه را یاد شوا په دې وخت کې د رب العالمین دا ویریږي وژاړي او وایي چې الله سما هغه ګناه مالا معاف کړه سلف هغه په شپږ کال ورسته خپل ګناه مبارک یې ریدل موږ سبې ګناو کو غرمم دی یاد وتی غرمه دی یاد وکم ما خامم دی یاد وتی بلکې ګناه موږ له ګناه په نظر باندې ښکارې نه عادي شوی ورسره عبد الله ابن مسعود د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر صحابي هغه فرمای وی چې کله د انسانانو د ازونه جوړ و د ایمان کیفیتونه برابر و معمولی ګناه ورته رسې معلومه ده لکه بسره چې غری خود له شوی لري خو چې کله زړونه خراب دي د ایمان کیفیت ګډوډ شوی لري ګناه موږ له دې ښکاری لکه مچ د پوزې په یو جانب باندې د قشم بل جانب باندې موږ تاسو ټول په دې کې ورواخی او پنځم سړی به د ګناه په هغه ټیم کې بند کړی شي چې کله دغه انسان د رب العالمین سره محبت وساتي شپږم پر خپل بدن باندې شفقت وکړي چې سبب دا جهنم له غورځي کې ولي ووم د قران او سنت پر درسونه کې کینا اتم د ارچا خوراکونه مکوا نهم واړو امیدونه ساته او لسم قوي ایمان ان الله مع الذين اتقوا رب العالمین د کومت د اصول د پاره اساسي بنیادی لوی سبب هغه صبر دی